طالبانو فرعون چې و وی دا اصل کې د اصفهان و عطار و عطر به یې خرڅول او دی بیا له اصفهان نه وتښتېد طالبانو مصر ته لاړه دینونه ډېر سول پې باندې قرضونه له قرضدارانو نه وتښتېد د نوم طالبانو اصل کې ولید ابن مصعب دی چې له دې جنه وتښتېد طالبانو مصر ته لاړه مصر ته چې لاړو طالبانو شام ته لاړو بیا له شام نه مصر ته مصر ته چې څنګه لاړو طالبانو چې ګوري هلته دننه هلته پخوا وخت کې طالبانو د بازارونو دیوالونه چارپیرول که نه هر غټ ښار نه به دیوال چارپیرو لکه اوس هم کابل کې نښه سته په هرات کې هم سته طالبانو نښې نو دی چې بازار ته باندې بازار کې د اندوانو یو غاټ بار د اندوانو په 1 روپۍ ده دننه یوه اندوانه په 1 روپۍ ده بازار کې نو ده ویلي چې دغه د تجارت پیدا دي نو باندې یو بار د اندوانو واخیست بازار ته یې چې ننه باسي هر سړی ولاړ ده ټکس تر اخلي یوه اندوانه په ټکس کې تر اخلي بازار ته چې ودرسېد یوه اندوانه پاتې سله یوه اندوانه یې په 1 روپۍ خرڅ نو خپلې روپۍ په لاس وینا دې خوند ونه کړ خو وی لیدل چې حکومت نشته ده نو راغی طالبانو یو هدیرې کې واړول هدیره کې واړول یو سړی مړی ورته سوی ده دوی ورته وایي چې دا مړی دلته خښئ ماته چې 15 روپۍ رانه کوې ولا کې رانه خښ کړې ورته ویلې صحیح په دې وایي چې سترګې سرې سولې بل ته یې مځتې ویلې ولا خلکو نه 3 میاشتې طالبانو هر مړي نه 15 روپۍ اخیستلې دلته باچا خبر سو چې یو سړی راغلی چې مړي خښوي روپۍ غواړي باچا ځان ته راوغوښته چې ته ولې داسې کوې ده ورته ویلې د ما نور مقصد نه ده همدا مې مقصد و داسې یو نادر کار مې وکړه چې ته مې مازې ځان ته راوغواړې کنی پاچا سره څوک ویني که نه نو کله کله بعضې خلک داسې یو نادر چل وکړي پاچا یې غواړي نه ځان ته یوه نادره قصدن وکړي چې ما خو نور چې نه غوښتل همدغه مې بس تا ته ځان راورسوم ډېرې پیسې چې جمع کړي دا یې پاچا ته کېښودلې وي دغه د پیسې مې درته ګټلي نو پاچا ویلې څه هوښیار سړی دی ما سره به وزیر نه سي وی ولې نه وزیر کېږم سختې پیسې به درته ګټم پاچایي خو ماسې هغه ده بس خلک دي دې طالبانو دی بیا هغه چې مړ سو طالبانو بیا فرعون پاچا سو د نوم طالبانو ولید دا خبر طالبانو دلته هم لیکلې كان عطارا بأصفهان ركبته ديون فدخل مصر وإن أمره آل إلى ما آل وحكاية البطيخ شهيرة وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسير